د هلمند راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مسئ، وخت مو بخیر. ځانګړې مرکې خپرونې ته ښه راغلاست. هیله ده جوړ او روغ یاست. دا اونۍ بیا هم ځانګړې مرکې خپرونه تاسو ته وړاندې کیږي چې موږ په عموما کې په دې خپرونه کې د حکومتي ادارو یا امارتي ادارو له مسؤلینو سره ځانګړې مرکې ثبتوو، ترڅو هغه پوښتنې چې ستاسې په ذهن کې دي هغه ځواب شي. دا ځانګړې مرکه ده. زه نعمت الله همت یم. دا ځل مو ځانګړې مرکه په هلمند کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې ته ځانګړې کړې ده او په دې خپرونه کې را سره میلمه د دې ادارې مسؤل ښاغلی الحاج سید مولوي جلال الدین هغه میلمه دی. مولوي صاحب کورمدان چې موږ ته مو وخت راکړ ترڅو په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه سئ او زموږ پوښتنو ته ځواب ووایاست. ستاسو موږ مننه کوو. انشاءالله والعزیز تر خپل حسب الطاقته پورې به موږ کوم سوالونه چې تاسو کوئ هغه به موږ جوابونه درکړو. خیر اوسې کورمدان. مولوي آغا صاحب که پیل کې وپوښتم که ستاسو د ادارې هغه عمده کارونه راته په ګوته کوي چې ستاسو مسؤلیت په غاړه لري یا مثلا هغه کارونه په تاسې پسې مربوطیږي، باید موږ په جواب کې درته ووایو چې د اصلاحات ادارې د ریاست او د ملکي خدمتونو د ادارې مسؤلیتونه او کارونه په لاندې ډول به انشاءالله درته تشریح کوم. بالکل. اول د اصلاحات ادارې ریاست د ملکي خدمتونو د ادارو په سطحه د آزاد رقابت له لارې د خالي بستونو ډکول او د تعیناتو د پروسې څخه نظارت کول. دا اول هغه عمده دنده زموږ د اصلاح ادارې ریاست دا ده چې موږ څه کوو، آزاد رقابت د لارې خالي بستونه ډکوو او تعیناتو پروسه دې ته ویل کېږي چې د اوله سره څخه موږ ولاړ سو د انتهامونه د خلکو څخه خالي بستونه، نو بیا دا اعلان وشي. بیا په دې اعلان کې موږ هم د دې نظارت کوو. اصلاح ادارې د دې اعلان د دې بستو نظارت کوي. بالکل. یعنی چې هغه شرط لیست تقریري او تحریر انتهامونه دي، بیا په دې کې سوالونه جوړیږي، بیا د پارچو چک دی، بیا امضا کول دي، بیا تر دغه وخت پورې موږ دغه کارونه دا مدندې دي. بیا انشاءالله والعزیز چې دا کوم پارچو شی چې چک شوه امضا شوه بیا د کامیاب او د ناکامه پارچه راځي. بیا موږ اعلان کوو، هغه نتایج معلوموو چې د پلانکۍ په دونو نمرو کامیابه شوی دی. دغه اعلانوو. نو دغه پروسه ده چې الحمدلله ډېره شفافه ده او الحمدلله که د رب رضا نور هم شفافیت ورکوو. نور هم الحمدلله موږ دې ته ژمن یو چې خپل په ولایت کې چې څومره شفافیت راځي هغه به انشاءالله والعزیز موږ کوو. دوهم دا دی د اصلاحات ادارې د ملکي خدمتونو د مامورینو د کلنۍ ارزونې د پروسې څخه نظارت کول. چې موږ کلنۍ ارزونه کوو نو بیا اعتیادات به انشاءالله په وروسته کې درته وایم چې موږ په روژ کال کې 2200 کسانان تقریبا موږ د دې ارزیابي وکړه، دغه ارتقا ظرفیت مو وکړه د دې کسانانو چې موږ کړې ده تقریبا د تیر کال ده. نو سږ کال کې مو تر اوسه انشاءالله العزیز که د رب رضا و په د آینده اوته کې به موږ شروع کوو. دریم د اصلاحات ادارې د ملکي خدمتونو د مامورینو د وړتیاو لوړولو د ارتقا ظرفیت، یعنې د مامورینو د ورځنیز پروګرامونه موږ ورته دایروو. بالکل. چې هغه مو په روژ کال ما ورته چې دایر کړې وه، نو سږ کال مو تر اوسه پیل نه دی کړی. موږ حج ته تللي وو کې پلان کې دا لرو چې انشاءالله العزیز د ټولو ریاستو او د ټولو ولسوالیو به کې به موږ زو په سپورو که د رب رضا او دا ورځنیز پروګرامونه به ورکوو، دا به دایروو. څلورم د اصلاحات ادارې ریاست په ذاتي چارو کې د نورو مسایلو په برخه کې د مامورینو د شکایتونو د ثبت او د رسیدګۍ ورتوالی چې موږ به ورځو او هغه د دوی شکایتونه به اورو او ثبتوو بیا. نو دا انشاءالله والعزیز موږ بل د اصلاح ادارې بل څلورمه دنده دا ده. ذاتي چارې خو شیان دي چې اوس مثلا یو مامور دی خپل پر وخت باندې حاضر سو یا نو حاضر، خو د حاضري قید شوی ده، د حاضري قید سو چې کله د حاضري قید سو نو هغه بیا شکایت وکړي چې زه خپل پر وخت راغلی وم، نو بیا ولې زما حاضري قید شوی دی، هغه به موږ ته راځي شکایت وکړي. موږ به ورځو ګورو به چې آیا دی پر کم وخت راغلی، واقعا د سره کم سلوک شوی دی، وصولي سلوک شوی دی که غیر وصولي سلوک شوی دی. نو بیا به د څېړنو او تفتیش تلاش کوو. که چیرې واقعا د خپل پر وخت راغلی او د اجري غیر وصولي قید شوی وي نو بیا به راولاړېږو، هغه د امضا ترتیب او طریقه به بیرته ور برابروو چې د اجري به بیرته ورته ثبتوو پر وخت او د دې لپاره دې ته ویل کېږي. پنځم
دنده د اصلاح اداري دا ده چې د اصلاح اداري د ملکي خدمتونو د ادارو د چارو د مامورینو د حاضرۍ څخه نظارت کول. هغه یوازینی موږ نه یو، هغه د ولایت مقام او د ټولنیزو چارو ریاست او د اصلاح اداري د طرفه دا یو کمیسیون جوړ شوی دی چې د ټول ریاستو باندې ګرځي د حاضري کنټرولوي. شپږم، د اصلاح اداري د ریاست د اداري پروسې ساده کول. دا به ان شاء الله ولعزیز قدر ابرزاوه دا تر اوسه دا پروسه مون نه ده شروع کړې، نو یو څو مر بعد به ان شاء الله ولعزیز قدر ابرزاوه دا پروسه ساده والی د پروسې به موږ شروع کوو. یعنی مثلا کله ژوازي سي څنګه هغه داسې دی، اوس ته فرض کوي امضا ده په یو ریاست کې 6 ځای ته روان یې د امضا کوي 2 و 3 ورځې وخت نیسي. موږ به راولاړ دا 6 امضاوي یا دا 12 امضاوي به دا 3 و 4 ته راولو. ستا کار به یا په دغه ورځ یا به ماپښین ته خلاصېږي. نو دا ساده والی دی. بالکل. نو زه خپل دویم پوښتنې ته راځم. د بشري قوې د استخدام په برخه کې تاسو څومره هڅه کړې ده چې کار اهل کار ته وسپارل سي تر څو خلک وساسي او کار پر وخت وسي؟ بالکل. باید موږ تاسو په جواب کې ووایو محترمه، د اصلاح اداري ریاست او ملکي خدمتونو د ادارې یو له اساسي وظایفو څخه هغه آزاد رقابت، یو پوره شفافه پروسې له لارې د ادارو په سطح د خالي بستونو ډکول او کار او اهل کار ته سپارل دي، په دې موخه چې همیشه د هلمند ولایت په سطح د هغو بستونو لپاره چې د آزاد رقابت له پروسې له لارې اعلان ته سپارل کیږي، د دې دپاره یو کمیټه ټاکل شوی ده چې ما درته ویل چې یو د اصلاح اداري نماینده، یو د ولایت مقام نماینده، یو د استخباراتو نماینده، یو د مربوط ریاست نماینده. دا پروسه چې دا کم خالي بستونه دي دا په پوره شفافه پروسه د لارې دا ډکیو مخ ته یې وړي. بل دوم دا کار او اهل کار ته سپارل او د تعیناتو پروسې د لارې لا شفافیت په مخه د هلمند اصلاح اداري ریاست کې به ډیر ژر د کمپیوټر د امتحاناتو مرکز فعال شي ان شاء الله العزیز. تر اوسه نه دی سوی، ان شاء الله العزیز دا به ځای پر ځای هغه اداره د شای شتاب لیدلې چې موږ دلته 10 کمپیوټران دي چې قیمت هم ډیر لوړ دی. دا به ځای پر ځای باندې دغه محصلین ناشتي او د دوی څه به سوال کې ځای پر ځای به دوی ته د کامیابی او د ناکامۍ جواب نتیجه به ډیر ژر راوځي. ژر به ځای پر ځای به ناشتي. بالکل همداسې. نو کچېرې درېیمې پوښتنې په توګه زه وپوښتم چې په ازموینو کې ستاسو د ادارې رول تر کومې کچې دی؟ مثلا سوالونه تاسې ورته جوړوئ، د څار مسؤلیت په غاړه لرئ که نه د دې وراخوا نور مسؤلیتونه هم دي چې په ازموینو کې تاسې داخل یاست؟ لکه څنګه چې مخکې موږ وویل په سوالونو کې ټول اعلان شوي بستون لپاره د تعیناتو پروسې د مخ ته وړلو لپاره یو کمیټه د ولایت مقام، د اصلاح اداري او د استخباراتو او د مربوط اداري ریاست څخه جوړ شوی چې ما درته ویل مخکې جوړ شوی دی چې تعیناتو ټول پروسې په مشترک شکل ترسره کیږي. د دوی په اتفاق او په اتحاد باندې به دا خالي بستونه ډکیږي. بیا دغه د چې اعلان ته هغه نتیجه یې معلومیږي چې پلان د پلاني زوی دا په 2 نمرو کامیابه شوی دی. دا ترتیب او طریقه کوي. او بل په ازموینه چې کوم ازموینه د کمیټې رول دی زموږ پکښې هغه څو دی هغه دا دی. اول دا دی چې د بستون اعلان نظارت کول چې کله اعلان وشي اصلاح اداري به د دې نظارت کوي چې مثلا واقعا دغه بستونه خالي دي دا څومره دي، څومره تعداد دی، شمیر یې څومره دی او تعداد د نفرو څومره دی، دا نظارت پکې اصلاح اداري. دوم د اعلان شویو بستونو شاخص جوړول. بالکل. لانګلیس جوړول. لانګلیس هغه دی چې د اول سره څخه راولاړ شو یا اصل یا 200 ټول لیست دا یو دا سو. او شاخص هغه دی چې تر راولاړ شو په دې کې د واجد شرایط معلوم کړه. مثلا که بس ته یو څوک ویل سوي چې دا باید لیسانس هغه کسان پکې راټولیږي او شارټ لیستیږي لیست داسې سر بخلاصو هغه واجد شرایط هغه موجودی معلومي معرفي کوي چې دا. بالکل. او بل دا دی چې هغه ترتیب او شی ور جوړول دي دا وراکو. او بل دا دی چې په دې کې تقریر او تحریر دواړه امتحانونه دي چې ما درته ویل چې دوی څه اخیستل کیږي او بیا ورسته هغه نتیجه معلومیږي. بل څلورم دریم دا دی چې د ازموینې د اخیستلو یعنې د سوالونو جوړولو، سوالونه مو جوړو ځای پر ځای
ځای پر ځای داسې جوړوو چې موږ راولاړ سو دلې که د ډاکټرانو په صحت کې وه نو موږ ناخبره ډاکټران راوغواړو کتابونه مو چاته نه یو ښولي زموږ سره پټ وي راولاړ شو ډاکټر صاحب راولو دا کتاب ورته کښېږدو مخ ته دی ځای پر ځای سوال جوړ کړي دی دلې تر دغه وخته پورې زموږ سره کرنتیني چې بیا ولاړو هغه محصلین چې چیرې وه بیا د هغو څخه ټلیفونان ټوله کاغذونه شیان موږ چې نو قلم و کاغذ موږ خپله ورکو دا مو ټوله کرنتین کړي وي بالکل ډاکټران هم دلې بیا ورکو چې 40 دقیقې یا 50 دقیقې به دا سوالونه تاسو جوابوي بالکل دا یو سوالونه دا جوړول د پارچو چوکول چې کله پارچې راغلې دا ټول ملګري ورته ناست د کمیټې ملګري دا ټول چکي پرمغه او د زمینو ټول اسناد امضا کوي چې کوم اسناد دوی رااله وی کتل تفتیش تلای شو کې دا ټول امضا کوي بالکل سر خلاصو څلرم د ازموینې د پیل په اساس د ګډون هغه کس چې د ګډون کړی دی او دی راغلی دی نمبر یې ډېر ولې هغه موږ معرفي کوو بالکل پلانکی د پلانکي زوی په دون نمبرو باندې هغه کامیاب سر بخلاصو او پنځم البته کارونه د تعیناتو د کمیټې د نورو غړو سره په مشترک شکل سره ترسره کیږي شمال درته ول د درې کسانان دي د کمیټه جوړه شوې د دوه په تفاهم او په اتفاق او په اتحاد باندې موږ دا کار مخته وړو دا شپږ هغه اساسي موخې د اصلاح ادارې هم دغه وي په اماراتي ادارو کې ستاسو د ارزیابۍ مسؤلیت مخکې هم تاسو یادونه وکړله دا چاره مو تر کومه بریده ترسره کړې ده او پایلې بیا تاسو څنګه ارزوئ مثلا که ارزیابي وسي هغه پایلې مثبتې دي چې تاسو ارزوئ د اصلاح ادارې د ریاست او ملکي خدمتونو ادارو د اماراتي ادارو په سطح د ارزیابۍ مسؤلیتونه هم لرو یو له مهمو وظایفو څخه دا دی چې د ریاست الوزرا د عالی مقام د هدایت په اساس د تیر کال د میزان د میاشتې 14 نیټې څخه بیا وروسته شروع شوې ده تر اوسه پورې د رئیسانو په کچه د ولسوالانو په کچه د امیرونو د مدیرانو په کچه 290 کسانان تنو مامورینو ته ارزونه شوې ده چې الحمدلله فعال مثبت ګڼل شوي دي ټول په دې باندې چې الحمدلله ټول مثبت ګڼل شوي دي بالکل همداسې نو کله دا خبره واضح کو چې ستاسو ارزیابي په کوم ډول ده یعنی مثلا د ټولو کارکونکو لپاره ده کنه محدود ادارې ستا یا محدود ریاستونه ستا موږ په جواب کې تاسو محترم وای ارزونه په حضوري شکل سره په مربوط اداره کې موږ کوو چې دی باجری مستقیم امیر یا مافوق امیر پښتون سره به د پلان گزارش د اسناد په کتو سره بکیږي دا یو او په کال یو ځل د مامورون ارزیابي کیږي یو ځل کیږي دا یو او د امارتي ادارو ټول ملکي خدمتونه مامورین چې ارزونه وخت یې پوره وي ارزیابي کیږي په دې وخت کې دا ټول یو نه خو په کال کې یو ورته سر بخلاصو داس او زموږ شپږمه پوښتنه دا ده چې تاسو د پوهوي سیمینارونه یا مثلا چې مخکې تاسو یادونه وکړل دا وړاندې کوئ آیا دا چاره په ټولو دولتي اداراتو کې ترسره کیږي که یا ستاسې اړوند محدود ریاستونه یا ادارې دي چې تاسو باید سیمینار ورته وړاندې کړئ یا دغه مسؤلیت تاسو ته د اصلاح ادارې د ریاست او ملکي خدمتونو د ریاست د روزنیز پروګرامونو یا سیمینارونو ټول دولتي ادارو لپاره دایریږي پر پکښې نشته چې موږ دا وکړو چې دا د ټول ځکه ارتقای ظرفیت دی ارتقای ظرفیت هغه په ټولو ادارو کې هر یو ضرورت دی ته لري چې خپل مرام په نظامي ادارې هم یادولی شو که نه یوازې ملکي او یا ټوله دا د اوس راغلي وو کې ادارې دي هغه په شکل راتلای شي ټول لپاره ده ځکه ارتقای ظرفیت چې څنګه ملکي ضرورت لري دغه نظامي هم لري بالکل ستاسو د سیمینار تر وړاندې کولو وروسته په کارونو کې شوالی راځي اغیز یې تاسې لیدلی یا مثلا اغیز بیا ارزوئ که چیرې مثلا په یوه اداره کې سیمینار وړاندې سي وروسته تر هغه تاسې اغیز لیدلی هغه ستاسې د کارونو یعنې د سیمینار خدای مکړه پالتو نه ځي تاثیر کوي الحمدلله دغه دایر شوي سیمینارونه پر ټولو مامورونو باندې ډېر ښه اغیز اچولی دی د سیمینارونو په ترسره کېدو د دفتري ادارو مهارتونه هغه ډیر الحمدلله په شفاف ډول باندې زده کړي دي تر ډیره حده پورې چې الحمدلله هغه ملګري راغلي دي چې موږ ډیر حتی یو مثال درښیم چې په ناصراج کې یو کس او په نظامي بخش کې
دا یو. نو هغه راته وویل چې امارت راغلي 7 سیمینارونه موږ دایر کړي دي. دا یو. 4 په ولایت کې دي او 3 په کابل کې. خو د دې په 10مه ګټه مې هم نه ده وړې. د دې په 10مه ګټه مې هم نه ده وړې چې څومره دغه تش د 2 ورځې موږ یا 3 ورځې موږ ته سیمینار راکړی دي. دې په دې 7 سیمینارو مو دومره الحمدلله مثبت ارزول شوي دي. دومره خوشحاله دي. بالکل. که چیرې مولوي غا صاحب دې ته راسو چې تاسو خو خپل د ادارې د ټولو فعالیتونو اړوند موږ ته ښه وضاحت راکړ. کورم آباد که په وروستیو کې وپوښتمه ستاسو سره ادارې څومره همغږه دي، څومره یې ستاسو سره همغږي ساتلې ده، او کله چې تاسو د سیمینار وړاندې کولو ورته وایاست دوی څومره غاړه ورته ایښې ده او د اساسي خبره یې څومره سره منلې؟ محترمه باید موږ تاسو په جواب کې الحمدلله زموږ په راز کې هغه ولایت محترم مقام دی چې اول دا و چې موږ ورغلو د رئیسانو ارزیابي و د ولسوالانو مدیري و دمه کول د ټولو مدیران ده. نو بیا مو مجلس ورسره دایر کړ او تاسو ته معلومیږي چې د ولایت مقام د رهبري هغه مشکلات ډېر دي ځکه د ټول ولایت مسؤلیت د دوی په غاړه دی. خو بیا هم الحمدلله موږ ته دا اطمینان راکړ چې په هره بخش کې موږ در سره همکار یو. نو بیا راولاړ شو په دې کې والي صاحب په سپورو کې و، بیا مرستیال والي صاحب موږ د ټول رئیسانو د ولسوالانو چې د ارزیابي وخت پوره و موږ د پروژې کې د دیو ارزیابي وکړه. نو ډېر په خوشحاله باندې ډېر په اطمینان باندې او رئیسان صاحبان چې د هر چا وخت په پوره سوی دا ډېر په اطمینان راتله او ډېر په خوشحالي راتله. هیڅ چا هم الحمدلله په دې نه پوهېدلې چې نو د دې پروسې څه یا مایوسه دی یا نه راځي یا موږ ټلیفون پسې کړی یا ولایت یا چې هر چا وخت پوره و موږ ټول چې پلانکی ریاست دغه ورځ دا ورځ مو ته ټاکلې وه خپل پر وخت په 1 ساعت یا نیم ساعت مخکې راغلی و. نو دا معلومه ده چې ټول رئیسان د امارت ټوله الحمدلله ام غږی برابر ده، ام اتفاق برابر ده، ام موږ ځینې خوشحاله یو. الله پاک دې ډېر خیر کثیر ام دوی ته ورکړي، موږ ولایت والا ته ورکړي، موږ ډېر ځینې خوشحاله خیر اوسې. کورودان مولوي غا صاحب د دغه ادارې د مسؤل په صفت که زما ستا خپرونه یو څوک اوري هغه دولتي مامور د دغه ارزیابۍ ګټه دوی ته څه شی ده؟ که لږ ورته واضح کړي تر څو دوی زړه ورته ښه کړي او دغه ارزیابۍ پر وخت ورکړي. ګټې خو نو د دې الحمدلله ډېرې مثبتې دي محترم صاحب. اوله خو دا ده چې زموږ د محترم رئیس الوزرا له طرفه څخه دا حکم راغلی دی چې تاسې د کوم مامور ارزیابي چې کلنې پوره سوه دا به کېږي. که چیرې په زانو خان کې بې اطاعتي راشي نو بې اطاعتي چې راغله هغه ګناه ده او که پر وخت وسوه نو دا خو مثبت هم سوه ثواب هم سو. دا یو. او بل دا دی چې د ارزیابي وسوه بیا کله چې د اسلامي امارت کوم حکم راغی چې د کوم کسانان کامیابه شوي په ارزیابۍ کې د دې لپاره دومره امتیاز دومره شی نیول شوی دی هغه به معلومي مقدار به معلومي اندازه به معلومي شمیر تعداد به معلومي. که چیرې دغه مامورین پر خپل وخت باندې ارزیابي نه وکړي یو خو تر مسؤلیت لاندې سوه، بل که چیرې وروسته داسې مکتوب راغی هغه به د دې نعمت نه محروم وي. دا یې ګټه دا یې ګټه تاوان دی. بالکل. په وروستۍ د خپرونه کې مو پیغام څه دی ټولو کسانو ته چې مثلا په دولتي ادارو کې کار کوي او زموږ دغه ځانګړې مرکه خپرونه اوري، پیغام ورته څه دی تر څو ستاسې له ادارې سره تر کومه برید همکاري کولی سي که کولی سي په کومو برخو کې او مثلا دا خپرونه تر رئیسانو رسیږي، رئیسان ستاسې سره په کوم برخه کې همکاري کولی سي، تاسې د کومې همکاري غوښتنه ځینې کولی سي؟ موږ الحمدلله موږ د ټولو رئیسان صاحبان سره ډېر خوشحاله یو. ما درته چې په هر بخش کې زموږ سره کومک کړی دی ځکه چې اول دا دی چې رئیسان صاحبان خپل مامورینو ته دغه لارښوونه وکړي چې دا کوم وخت ستاسې پوره شوی د ارزیابۍ. بالکل. ځکه دا حکم د نظام راغلی دی په تعطیل کې ګناه ده. نو د دوی څه اوله غوښتنه ټولو رئیسانو صاحبانو څه دا ده چې خپل مامورین ټول آماده کړي. موږ څه د ټولو لیست شته په اصلاح ادارې کې د ټولو رئیس د ټولو مامورینو د اصلاح ادارې دا سره پروت او موږ ته د ارزونې وخت معلوم دی چې د پلانکي مامور په دغه نیټه په دغه وخت کې ارزیابي ده. نو دوی چې صرف د قدر کې هر اس خپل ما تحت مامورین ته د هدایت وکړي چې د هر چ ارزیابي پوره سوه بس خپل ارزیابي وشي. دا به بس د دوی زموږ سره پوره همکاري، دا به د امارت اسلامي سره پوره همکاري، دا به د نظام سره وفاداري. نو ان شاء الله اوس هم کړی، اوس مم دا مو یقین دی چې الحمدلله ټول رئیسان صاحبان کوي.
نو دغه یو خواهش مو د ټولو انسانو څخه دی. پر ځای غوښتنه وه کور مودان مولوي هغه صاحب چې ځانګړي مرکې ته چمتو سواست او خپل ارزښتمن وخت مو موږ ته په دغه خپرونه کې راکړئ. کور مو آباد، ژوند مو خوشحاله. الله پاک دې کامیاب اوس. د هلمند راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ لپاره دا ځانګړې مرکه چې بیا هم ما نعمت الله همت تاسو ته وړاندې کړل له ملتیا مننه. تر بلې داسې خپرونې تاسې پر ستر څښتن تعالی سپارم. ښه وخت چاري د الله په امان.